لوی او بخونکي څښتن په نامه. له هر څه د مخه تاسې درنو آغلو او ښاغلو ته په دې درنه غونډه کې چې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند په کوربتوب جوړه شوې ښه راغلاست او هرکلی وایم. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند چې د پښتنو د ملي خپلواکۍ د غورځنګ یوه برخه ده چې د خپل بنسټ رئیس یې د پښتون قام د یووالي او خپلواکۍ په لور په نظري او عملي توګه د خپلو سپېڅلو موخو او هیلو په رڼا کې د خپل رپېدلي او کړېدلي باتور ولس د یووالي، سوکالۍ او نیکمرغۍ او دغه راز د ګران هېواد د خپلواکۍ او آبادۍ په لار کې د خپل وس تر بریده هلې ځلې کړي دي. تل یې خپل غږ او د کړنې قدم په دغه لار کې په خپل وخت پورته کړی او کوي. دا نننۍ غونډه چې تاسې پدمنو لا درنه کړې څرګنده بېلګه او لړۍ ده. د بل هر وخت نه زیات لرو او برو پښتنو ته په دې حساس او ترینګلي وخت کې د یووالي اړتیا ده، ځکه چې اوسنی وخت او حالات دا خبره په ډاګه کوي چې ډېری نړیوال او پښتون دښمنه قوتونه او ډلې د تروریزم په نوم جګړه یوازې د پښتون تر کوره محدودوي او د نړۍ سترو قدرتونو د تروریزم پر نوم په مختلفو نومونو د قومي مشرانو او سپین روبو وژل، ټولګټو، روزنیزو او ښوونیزو ځایونو ته اور اچول او له منځه وړل، د لویو لارو ورانول او بل پلو ته په خپل سر په کوزه او بره پښتونخوا کې بې ګناه پښتانه ماشومان، ښځې، ځوانان او زاړه تر بمباریو راوستل او په بېرحمانه بڼه وژل هغه لوبه ده چې د پښتنو د له منځه وړلو پراخ پلان پکې عملي کېږي. د تاریخ په اوږدو کې افغان مېړني ولس د یرغلګرو او ښکېلاګرو د هر قسم ناروا تېریو پر وړاندې د پښتونولۍ په سپېڅلي احساس او د یووالي په بېسارې وسله درېدلي چې د پښتني تاریخ لوی باب دی چې ډېرې پاڼې پرې درنې او زرینې دي. د پښتنو د یووالي او د ګران هېواد د خپلواکۍ په هیله د نننۍ ورځې پیل د پاک قرآن د څو مبارک ایاتونو په تلاوت سره کوو. ډېر عزتمن او دروند سید هاشم پاچا صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او یو څو مبارک ایاتونه تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. د تلاوت شو مبارک آیاتونو لنډه ترجمه او تفسیر. محترم خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. وبعد وحدت او یووالی هغه څه دي چې ټول انسانان ورته ضرورت لري، ځکه چې د ټولو انسانانو اصل یو دی او خدای تعالی ټول انسانان له یوه پلار او یوې مور څخه پیدا کړي دي. رنګونه او ژبې مختلفې دي خو هدف یو دی او هغه دا چې د ځمکې په سر باندې بدون اختلاف، نفاق او بدبختیو څخه د ورورۍ او صمیمیت په فضا کې ژوند وکړي. او په دې خاطر په مختلفو زمانو او وختونو کې مختلف کتابونه او پیغمبرانو ته رالیږلي دي تر څو د ځمکې په مخ باندې عدالت قائم، کلک او پلی کړي او د ظلم ټغر ټول او لرې کړي. له آسماني کتابونو څخه وروستنی کتاب قرآن کریم دی او له پیغمبرانو څخه اخرنی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی چې له ځان سره د بشر لپاره د روغې، جوړې، یووالي، وحدت او سولې پیغامونه راوړي دي تر څو ټول خلک د صلح، ورورۍ، اخوت او امن و امان په فضا کې ژوند وکړي.
او د الله پاک په دین باندې منګولې ولګوي او د الله تعالی په هغو نعمتونو باندې شکر وباسي چې په خپلو کې سره ورونه کړي دي او هغو ټولو بدیو بدبختیو دښمنیو او بدبینۍ ته د پای ټکی کېښودی او ټولې له یوه شعار لاندې چې انما المؤمنون اخوة سره راټول کړل او د هلاکت له کندې څخه یې بچ کړل او نجات یې ورکړل. درنو حاضرینو، د اسلام مقدس دین چې انسانانو ته د دین او دنیا دواړه لارې چارې ښوولې دي، له شر او فساد څخه یې منع کړي او ټول مسلمانان یې د خیر صلاح او فلاح لارې ته رابللي دي او مکلف یې ګرځولي چې له شرعي حدودو څخه تېری او تجاوز ونه کړي، د نورو له وینو تویولو، وژلو، مرګونو، توهین، تحقیر او له سپکاوي څخه لاس واخلي او ټول د اسلام تر سوري لاندې د ورورۍ او اخوت په فضا کې د ځمکې په سر باندې خپل ژوند ته دوام ورکړي، د الله پاک اوامر ومني او له نواهیو څخه په کلکه ځانونه وساتي. محترمو دوستانو، نن په نړۍ او سیمه لر او بر افغانستان کې مسلمانان د اسلام په نوم هغه کارونه کوي چې هغه په اسلام کې اصلا وجود نه لري. ظالمانه مرګونه او قتلونه کوي، په ښارونو کې ځانونه په بمونو سره الوزوي، بېګناه انسانان وژني او په شهادت یې رسوي. انساني کرامت یې ختم کړی او په هره کورنۍ کې ویرونه او غمونه جوړ کړي چې دغسې کړنې نه تنها دا چې په اسلام کې وجود نه لري، بلکې اسلام ورڅخه کرکه او نفرت لري او په شدت سره یې ردوي او عاملین به یې په سخت او شدید عذاب سره تعذیب کړي. په دنیا او آخرت دواړو کې به رسوا او ذلیل کړي او هغوی چې د نورو په مرګ کې جنت لټوي د جنت بوی به هم ونه ګوري. درنو حاضرینو، باور وکړئ چې که موږ مسلمانان په اسلام باندې منګولې کلکې کړو او د الله تعالی او د هغه اوامر ومنو او د الله تعالی اوامر ومنو او نواهیونه ځانونه وساتو، موږ به دنیا او آخرت دواړه وګټو، ځکه چې الله پاک موږ ته د دنیا او آخرت دواړه لارې چارې را په ګوته کړي دي، د خپل ځان، د خپل خدای، د اقاربو، دوستانو، مسلمانانو او ټولو انسانانو حقوق یې راته معلوم کړي او په دې مکلف ګرځولي وو چې دغه حقوق ټول مراعات کړو. همدارنګه قرآن کریم موږ ته د ایمان، تقوا، یووالي او وحدت درس راکوي تر څو خپل منځي ټول اختلافات د قرآن کریم او احادیث شریفو په رڼا کې حل او فصل کړو، د خدای تعالی عبادت وکړو، د خلقو او ولس خدمت وکړو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زموږ نننۍ غونډه په دوو برخو ویشل شوې چې لومړۍ برخه یې د ویناو برخه او په منځ کې یوه لنډه خو په زړه پورې مشاعره او هغه ورونه چې د دې ورځې د پښتنو د یووالي په ورځې د ورځې په تړاو یې شعرونه لیکلي کولی شي زموږ سره په دې مشاعره کې برخه واخلي. او درېیمه برخه یې موسیقي ته ځانګړې شوې چې زموږ ډېرو درنو او خوږو پښتنو ملګرو د انګلستان نه دلته راغلي دي او هغوی پکې برخه اخلي او ګډون پکې کوي. زموږ د ویناو برخه اوس پیل کېږي، مخکې له دې نه چې زموږ ملګري په دې اړه خپلې ویناوې واوروي. د وحید الله بابو صاحب او ملګرو څخه هیله کوم چې زموږ نننۍ غونډې ته د غني بابا په یوه ترانه باندې لاخ په لا وبخي. ای زما وطنه د لالونو خزانې زما ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما ای زما وطنه د لالونو خزانې زما Stars that TV did no
د بابو صاحب او ملګرو نه ډېره مننه چې د وطن خاورې ته ټیټ کړل لیونو سرونه چې د وطن خاورې ته ټیټ کړل لیونو سرونه زاهده تاسو ولې جګ کړل له سجدو سرونه د دین دکان کې مو ارزانه متا بله نشته لکه وړیا چې خرڅوئ د پښتنو سرونه د پروګرام په دې ترڅ کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ژوند لومړي مرستیال او سرپرست ښاغلي علي خان مسعود ته بلنه وکړو چې راشي او خپله وینا واوري. ګرانو خویندو وروڼو ټولو ته لکه څنګه بندر صاحب ویل زه درته ستړي مه شي وایم او خاص کر زمونږ د جرمني د آلمان چې کوم مېلمانه دلته راغلي دي زه هغوی ته د زړه د کومې خیرالای وایم او موږ خوشحاله یو چې دوی نن زمونږ په منځ کې دي. ګرانو عزیزانو د پښتو متل دی وایي چې څوک نن سپک شي هغه سبا ورک شي. نن موږ تاسو ته پته ده چې افغانستان کې د پښتنو په علاقه کې څه حال دی. کرزی صاحب قسم پښتون دی او کرزی د امریکایانو د سکاویانو په ګیرا کې دی او موږ ته راښکاره کړی دی لکه فیسټ ډیکوراسیون چې دا پښتون دی په منځ څنګه کې څلور یونی وردګ ښکاري. تر څو پورې چې افغانستان کې د پښتنو اکثریت حق په ځای شوی نه وي ولې په دا چې پښتون په افغانستان کې سټارټس فولک دی د افغانستان بنسټ پښتون یې ایښی دی او پښتون واحد قوم دی چې په دې مرکزي ایشیا کې سټیبلیټیټ راوستی شي. دا د الکسندر نه واخله تر برېژنیف پورې دا ثابته شوې ده. نو دې دپاره موږ بین الاقوامي قوتونو ته دا اپیل کوو چې که دوی په دې منطقه کې امن غواړي په دې منطقه کې سټیبلیټیټ غواړي نو دا په یوه لاره کې دی شي چې دوی د پښتنو سره کېني دوی د پښتنو حق وپېژني. دوی نن په افغانستان کې یو اقلیت په پښتنو سور کړی دی. دا اقلیت تر هغې پورې سوارېدی شي تر څو پورې دوی هلته وي چې کومه ورځ دوی ووتل دا اقلیت نیم ساعت حکومت نشي کولی. نو دې دپاره موږ بین الاقوام ته خاص کر امریکایانو ته یورپیانو ته وایو چې حقیقت وپېژنئ. افغانستان په زور دوی نشي سمبالول. افغانستان باندې جرګو د مرکو د خوښې او موږ پښتانه ډېر ښه خلک یو په موږ باندې که دوی لاس راکاږي پښتون په مینه د سره دوزخ ته هم ځي او پښتون چې ته په زوره کش کوي جنت هم نه درسره ځي. او نن چې کوم دی امریکایانو په پاک په شمال د افغانستان بمباري نشته په پنجاب بمباري نشته ټوله د پښتنو په منطقه بمباري ده او دا ته دوی یو نوی ټرمینالوژي ورکړې ده چې دوی ورته اوف پاک وایي. اوف پاک څه دی د پښتون بیلټ دی که نه نور اوف پاک څه شی دی که نه. نو موږ دا وایو چې په دې منطقه کې موږ د امریکې د یورپ دپاره هېڅ ریوالیټیټ نه لرو. موږ رایول نه یو. موږ نه کمپیوټر انډسټري لرو موږ نه د موټر انډسټري لرو موږ نه د کاوي انډسټري لرو. موږ خو ډېر غریب خلک یو هغه خلک موږ هېڅ هم نه لرو. که امریکایان غواړي چې د دنیا مشرګیري وکړي د دوی رایول چې کوم دا چاینا ده د دوی رایول چې کوم دا یورپیش یونیون دی د دوی رایول چې کوم دا رشیا ده دوی رایول انډیا ده برازیل دی که موږ نه موږ څه شی موږ خو څپلۍ ځان ترشي جوړولی هغه نورې کیسې خې پرې راوا کړې. نو موږ دا وایو چې که دوی زموږ سره دا لوبې کوي موږ خو لا غټ خلک یو دوی به دلته بېعزته کېږي دوی به دلته خرابېږي. موږ خاص هم څه نه لرو چې وایي بېلو دوی به یې بېلي. په روس د سوویت یونیون په افغانستان کې په دې ماتې نه وخوړله چې د روس سره چې کوم د ټینکونه خلاص شي وو څو ته کلاشینکوف خلاص شي وو هلته اقتصادي ملا ماته شوه. اقتصادي ملا د یو ملک ماته شي. نن د امریکې مقابله په سټاک مارکیټ کې دی. په کار دا دی چې سټاک مارکیټ کې موږ د دوی لپاره هېڅ پرابلم نه یو. نو په کار دا دی چې موږ خلکو سره خبرې وکړي. پښتون دوی ډي فرانچایز کړی دی او پښتون چې کوم دی چې څومره ډي فرانچایز دی افغانستان کې امن نشي راتلی. او نن سبا یوه ټوکه مشهوره ده په ملګانو پسې وایي چې یو ملا بل ملا ته سلام وایي چې السلام علیکم. وی اول پوښتنه داس کوي چې ته درود علیه السلام والا ملا یې که د بارود والا ملا صاحب یې که نو نن ته د بارود والا ټول موږ ته راکړي دي او د درود والا دغه نور دي. او څومره چې پاکستان یو مصنوعي هېواد دی
پاکستان بنسټ په جهاد دی خیر د پاکستان بنسټ په نفرت دی خیر چې ته هندو یې ته مسلمان یې هغه باندې هند تقسیم شو بیا وی دا بنگالای دی دا مغربي دی بیا پاکستان تقسیم شو نن د پاکستان کور په کور پنجابای او سیندای بلوچ پښتون یو بل نه نفرت کوي نو دا هیواد د نفرت په ګډه جوړ شوی دی او دا هیواد ډېر خطرناک هیواد دی دا هیواد د اقتصاد لري دا هیواد نه چې کوم د حکومت لري او دا هیواد خطرناک ځکه چې دا کوم بم لري نن خو د کلاشینکوف جهاد دی او کدا پاکستان پاتې شو سبا نه د بم جهاد دی مغربي ملکونو ته پکار دی چې د پاکستان د سمبالښت کوشش وکړي لکه څنګه ما ته خبر وکړه چې په افغانستان کې په سلو کې 42% are Pashtun sind Pashtunen und 12% sind Tajiken und 6% sind Hazaren und 1-2% sind Uzbeken. او اوس د څه اوس د کوم دی د زرشا وخت اخره تر امین پورې دلته به جابلان ناس د بسټیټي کې دا ما خبره زه دا وی خبرې نه کوم په سلو کې 80% افسران چې د پښتانو کاوی فوج او کده ځمکه فوج و نن امریکایان وایي دا ملي فوج دی په سلو کې 80% تاجک دی او باندې چې کوم د شپږ فیصد ده کړ نو دا د تاجکستان فوج دی د افغانستان ملي فوج سره دی نه کړ نو دې لپاره موږ دا وایو چې کله افغانستان ملي فوج جوړي نو باید پښتون ته هغه اساس ورکړي چې کوم د داود خان او د ظاهر شاه په وخت نو اله بدل افغانستان مضبوطي او کله دا د تاجکی فوج جوړ کیږي د تاجکی فوج کوم د ټول اصلي اوسم خرڅ کړل سبب یې خلاصي د دینیم ساتم نه دي چې نو دا کوم د موږ په جار وایو چې دا نن چې کوم ملي فوج دی ورته دی چې ملي فوج نه دی د افغانستان فوج نه دی د تاجکستان فوج نه دی د ایران فوج دی او بل خبره ده چې زه په دې نه وایم چې موږ پښتنو د اسلام ټکا خسته کله ته غبر دی کنه نه تاجک دغه ټکا خسته ده نه پنجابي خسته ده دوی د پښتونه کریډټ کارت جوړ کړی دی او پین نمبر یې طالب دی د امریکای بانک ته نه باسي پیسې پر او باسي او موږ چې کوم د بس اسلام ټکا خسته سرونو ماڅو تباش او برباد شو کړ باید موږ د مغرب سره خبرو چورو را مستاسو جنگ پڅلې تاسو څو غواړئ تاسو په نه قومي مفادات موږ په قومي مفادات راشه چې خبره سره او ځا بالکل خاص کر چې کوم دا افغاني مشرانو ته اسلامي دي او قانون سیکولر دي چې دوی د امریکایانو سره خبره وکړي او ځکه زیاته وایم چې ټول عمر د نورث الینس ته کونسل لاندې مپټي ګرځو کړه کته پرشتہ پښتون وي او بل خبره دا کوم چې پنجابیان چې کوم دي د پښتنو د هټ دښمن نن تاسو به ټول خبرې په جنوبي وزیرستان کې دوه هټې قبیلې اوس چې مسعود وزیر دی نن دوی دا تقسیم کړي د وزیر ته تاسو خلک او مسعود خراب دي کړ مسعود ولې خراب دي وای دا د امریکا ورته چې په ورشه کړ نن د ټولې پیسې امریکا ورکړي نن د مسعود خو موږ ورکوټي علاقه ده ډېر زره فوج د په جنگ کې بوخته او ډېر سره فوج په ډیرو کې پټان کې او په بلو کې ورته ناست چې دا ستړي کېږي امریکایي چې دا په وراچي دا د پاکستان فوج کوم د ملي کریکټر لري پاکستان فوج د اسلامي کریکټر لري دا یو چې کوم د مرسنري د کرے کریکټر لري او دا پیسې ټول امریکایان ورکوي او دا موږ ګون دا په کلک غندو او دا پاکستان ته وایو چې کدا وزیرستان د پښتنو منځ کې دا سوال کې کومه بدبختي ته راوځي دغه ناکلار نشوي زدا د قانون چې دا اور په لاهور ته رسي د ټول حرمتور مرکز لاهور دی پښتون نه بریلی پیژني پښتون نه دیوبندي پیژني دا ټول مرزونه که میرزایي دی که دیوبندي دی که اهل حدیث دی که څه بلا ده دا ټول غل د دوی نه راغلي دي او موږ سر کې ماتو نو موږ دا وایو چې نن خو ډالر خوري 50 پیسې خو سبب دا ډالر د ستا زهر دا بنګال نه دی چې ته په ډاکا کې د جینې خراب کړي او خلکو د وشو کوله بیا راغلی چې د پچکوال کې په آرام ناست دی دا وزیرستان دی یو مسعود اندرزي پچکوال کې به نور څه فون نه ریټر کېږي د سپیکر باندې کور نه روباسي د تخیل چې اوس د تخیل چې څنګه جنگ دي څنګه ډالر سره ګټي دي نو د دې لپاره موږ دا پکلاګه غوندو او پکلاګه وایو چې د پښتون اتحاد او زه په دې کې دا چې ترڅو پر لار بر پښتون په یو هیواد کې راغون نوي ترڅو پر دا پرهار چې د ډورم د کرخه په وجه جوړ شوی دی چې نن اصل کله چې په پاسه 12 نومبر 1303 نوي کې تر هغه پورې به زموږ د پرهار نه دا وینه څنګه موږ ډېر ملګری چې کوم ده دیشنه یریږي چې دا څنګه کېږي دا بالکل کېږي خو دا بیا زه وایم زموږ غوند تشدد مخالف دی
موږ دا وایلنس نه غواړو. موږ د ګیواړي لوزي حکایت ملګري یو او موږ غواړو چې قدم په قدم دا منطقه کې امن راشي او پښتون یو شي او پېښور او کابل په یو هېواد کې راټول شي. په دا ټوله منطقه به امن راشي، دا ټوله منطقه به خوشحاله شي. زه د ستاسو نه ډېره مننه کوم چې زما پر خپل کاله او په خپل کور مې وژني، پر خپل کاله او په خپل کور مې وژني، بابا مې ورک د دفاع څوک نه لرم. جانان راشه نن مې ته ووژنه، جانان راشه نن مې ته ووژنه، یم پښتون او تر شا څوک نه لرم. د غونډې په دې لړ کې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند دوهم مرستیال ښاغلي محمد شیرین دیوال ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا او د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند دریځ د نن ورځې په وړاندې موږ ته واورئ. د لوی او بخونکي خدای په نامه مخکې د دې نه چې په خپلو خبرو پیل کوم د دې پلرونو میندو نه هیله کوم چې 15 منټه د خپل ماشومان سنبال کړي، دا به ډېر ښه وي. او یا که څوک ورسره غواړي چې ساتیري وکړي هغه ځای کې که ورسره پلار او مور یا بل کوم غټ ماشوم ساتیري وکړي ښه به یو قسم مزاحمت کوي. بخښنه غواړم. Bevor ich jetzt meine Rede jetzt anfange, möchte ich mal auch vor allem herzlich einige Genossen von der Partei der Linke hier herzlich begrüßen. Ich möchte mal erstmal auch den Namen von denen auch Hans die Koppe, der ist, ich glaube so viel, dass ich jetzt in meinen Sitzen hier stehen habe, Kreisvorsitzender der Rhein-Erft-Kreis. Ja? Sascha Jöbel, Fraktionsvorsitzender der Stadtrat Gisting. Ist richtig? Und Ursula Gosma, auch Ratmitglied der Rhein-Erft-Kreis. Herzlich willkommen. درنو او قدرمنو حاضرینو، مخکې د دې نه چې خپلو خبرو باندې پیل کوم یوې قطعې ته ستاسو پاملرنه غواړم. معلومه نه ده چې په څه جنګ دی، معلومه نه ده چې په څه جنګ دی، خو زمونږ په کال جنګ دی. چا چې تود کړی هغه ته بچ دی، چا چې تود کړی هغه ته بچ دی، پکې قتلېږي پښتانه جنګ دی. مخکې د دې نه چې خپلې مقالې پیل کوم، د انګلستان د برمنګم د هډسفیلډ او مانچسټر نه چې کوم ملګري راغلي دي د هغوی نه د زړه د کومې مننه. ځوانان دي، پښتانه دي، د احساساتو نه ډک دي. اگر چې هغه زموږ او ستاسو د پارټۍ غړي نه دي، خو هغه په خپله پښتو او پښتونولۍ دومره مهم دي چې دا ځوانان د برمنګم نه چې کوم را روان شوي هغو تمامه ورځ او یوه شپه په لاره تېره کړې چې د پښتنو په دې ننني محفل کې زموږ او تاسو سره ګډون وکړي. زموږ عزت یې وکړ، خدای دې د هغوی عزت وکړي. او زه خو همدلته د ځوانانو ته خصوصا او کوم مشران چې د هډسفیلډ او د بریډفورډ نه راغلي، قدرمن سلیم خان، ایاز خان او بابو او د بابو نه اکبر خان او د دوی ملګري، خدایم ژوندي لره، خدایم آباد لره. هر کله راشئ، د ستاسو پروګرام دی او خدای دې وکړي چې ستاسو راتګ نورو ته هم دلته یو مثال شي چې پښتانه په داسې پروګرامونو محفلونو کې همیشه د ستاسو په شان په اخلاص ونډه واخلي. کورم آباد، ژوندي اوسئ. ملګرو زړه به نه خفه کوئ، د ټولو ملګرو خبرې وکړئ. زه به اوږدې خبرې نه کوم، خو زیات نه زیات 15 منټه وخت پاتې شي. خو ټولو نه هیله کوم چې غوږ پوره کړئ.
قدرمنو پښتنو د لرې او نږدې ځایونو څخه راغلي درنو عزیزانو، خوږو وطنوالو، خویندو او ورونو، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. درنو ملګرو، د نن ورځې د پروګرام یا د پښتنو د یووالي د ورځې د نمانځلو جشني پروګرام په تړاو به زه لومړی تاسو ته د پښتون سوشل ډیموکرات د ګوند د بنسټیزي او دریځ په اړه یو څو لنډې خبرې وکړم. په دوهمه برخه کې د پښتنو په اکټویلو او تازه روانو حالاتو باندې یو زغلل نظر، او په اخره یا دریمه برخه کې به د پښتنو د روان ناورین او غمیزې په تړاو د مسلې د حل لپاره او هم د قومي وحدت د سمبالښت او پیاوړتیا په هکله یو څو وړاندیزونه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې زړه به نه خفه کوئ، ځکه چې موږ همیشه اورو چې د دې اوږدو مقالو څخه مو زړه شین دی. خو زه دا خبره کول غواړم چې که ځان له په ډول او سورني هر څه کېدلی، خو دا به ډېره ښه وي. خو اصلي خبره دا ده چې دا د پښتون قوم مسلې دي او دا خورا ګرانې دي. ټینګ عزم، کوټلي پروګرامونه، کلکه ملي مشرتابه، ستر ملي مرکز او سترې قربانۍ ته اړتیا لري. بغیر د دې څخه د پښتون د ستر قوم د سوکالۍ او آبادۍ خبرې هسې خوشې خبرې دي. درنو عزیزانو، د پښتنو تاریخ د زمانې د تودو سړو څپو، لوړو ژورو کږلېچونو یو څرګند او ځلانده بېلګه ده. دا چې دغه غیرتمند قوم د خپل تاریخ په اوږدو کې د خپل ملي هویت، جغرافیې او سیاسي خپلواکۍ دپاره سترې قربانۍ ورکړي دي، په دې هم هیڅوک سترګې نشي پټولی. او دا به د پښتنو د تیر تاریخ یو ځلانده څپرکی وي. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند PSDP یا پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي د پښتنو د ملي غورځنګ او د عدم تشدد د مبارزې یوه برخه ده. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند موخه او هدف د پښتنو قومي یووالی او خپلواکي ده، او د داسې یو ټولنې بنسټ ایښودل دي چې هر څوک پکې په ازاده توګه خپل شخصیت ته وده او د انسانانو په خدمت کې د ټولنې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري ژوند کې پوره ونډه واخلي. پښتونولي او ټولنولي د ولسوالۍ په واسطه چې د یو بل سره ګډ خویونه او کلک تړاو لري، یو د بل څخه جلا کېدلی نشي. پښتونولي په ولسي ټولنولۍ کې او ولسي ټولنولي په پښتونولۍ کې پیاوړې او بشپړېږي. ازادي، ټولنیز عدالت د پښتني ټولنیز ولسوالۍ غوښتنې او مرام دي. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د بنسټیزې په تړاو په اصل کې د پښتون ویش په سیمه کې د سولې او ډاډمنتوب نښې نښانې بلکل ورکې کړي دي. د ډیورند د کرغړن کرښې په دواړو خواو کې چې پښتون قوم کوم ناورین او غمیزه روانه ده او کېږي، یو ستر لامل د پښتون د قوم ویش او تقسیم دی. یو وجود یا تن چې په دوو یا څو ټوټو ویشل شوی وي او پرې کړی شوی وي، نو د دغه پرې شوي وجود تعریف د یو سالم وجود او تن په معنا نشي کېدلی. د پښتون د قوم حال د پرې شوي او ټوټې شوي وجود مثال لري. تر څو چې د ټول وجود او تنې درملنه ونه شي، نو هېڅکله به هم په دغه سیمه کې ارامي او سوله رامنځته نه شي. د پښتنو په سیمو او بانډو باندې چې نن د ډیورند د کرښې په دواړو خواو کې کوم بریدونه او بمبارۍ کېږي، او د پښتنو د ولسوژنې کومه لړۍ په مخه روانه ده، او د پښتنو د ملي غرور د راپرځولو دپاره چې د پښتنو ضد داخلي او بهرني دښمنانو یو بل ته لاس ورکړي او غواړي چې پښتون په بشپړ ډول ګونډه کړي. په همدغه ځای کې د دې خبرې یاد اړین او مهم ګڼم چې پښتون په خپل ژوندي تاریخ کې تر اوسه پورې چا هم نه دی ګونډه کړې، او هر چا چې تر اوسه پورې داسې هڅه کړې ده، هغه په خپله ګونډه شوی دی. د پښتنو تاریخ د داسې پیښو ځلانده سفر کې دی. پښتانه د اوسپنې نینې دي چې چا چیچلي نو غاښونه یې وتي دي. پښتون همیشه په سختو او کړاوونو کې پوخ شوی دی. د همدغو سختو او کړاوونو څخه په مېړانه بیا راوچت شوی، او بیا چې هر چا له ډګره ورکړې ده، سر یې خوړلی دی. هر تشدد د عدم تشدد په وړاندې ماتې خوړلې ده. د پښتون د روان ناورین او غمیزې د حل لپاره د پښتون سوشل ډیموکرات ګوند غوښتنه او دریځ دا دی تر څو پورې چې د پښتنو ملي عنعنوي جرګه رامنځته نه شي، او په دغه جرګه کې لر او بر ټول قومي ملي مشران، عالمان، سیاستوال، سپین ږیري او روحانیون په ګډه د مسلې حل رامنځته نه کړي، نو پورتنی ناورین او غمیزه به کله هم د حل لاره موندنه کړي. جرګو په تیرو وختونو کې هم د پښتنو سترې ملي مسلې حل کړي، او اوس هم د دې توانایي لري چې خپلې مسلې په خپله حل کړي. هېڅکله هم د پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې د بهرني موډلونو او سیستمونو نه د خپلې ټولنې د بنسټیزو جوړښتونو دپاره کار نه دی اخیستی،
په تېرو 3 لسیزو کې هر چا ته جوته ده چې نه شرقي او نه غربي موډلونو افغانستان او زمونږ ټولنه د سوکالۍ او آبادۍ په طرف روانه کړه، بلکې د کامرګي سره برابره کړې ده. د پښتون سوشل ډیموکرات د ګوند بله غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اوسني حکومت کې هغه پښتانه چې د پښتنو د حق تر نامه لاندې د پښتنو برخه خوري او په دولتي اوچتو کرسیو ناست دي، په کلکه غوښتنه کوو چې د پښتنو د حقوقو څخه دفاع وکړي او پښتو چې د یو ډېر رقیقه او ژبه ده د ښوونې او روزنې او دفتر ژبه کړي، پښتو وکړي، پښتو ولیکي او پښتو په زغرده ووایي، تر څو چې د پښتو حق ادا او خپله ذمهواري ترسره کړي. د پښتون سوشل ډیموکرات ګوند د ټولو پښتنو افغانانو، پوهانو، سیاستوالو، ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو، ټولنیزو ملي مشرانو، ولسي او دولتي شخصیتونو او ځوانانو څخه غوښتنه کوي چې د خپلې ژبې پښتو د ودې او پرمختیا لپاره کار وکړي، نه چې ځان له پښتو پیاوړي شي بلکې د قامي وحدت روحیه ژوندۍ او پیاوړي شي. د پښتون قامي وحدت زموږ طبیعي او قانوني حق دی. پښتانه په سیمه کې یو ستر ځواک دی، بغیر د پښتنو څخه په سیمه کې نه د نږدې او نه د لرې وخت لپاره ثبات راتلی شي. د همدغو بنسټیزو په تړاو د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د نړۍ د سوله غوښتونو او دیموکراتیکو هیوادونو او ځواکونو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د پښتنو په بیا یووالي کې مرسته او ملاتړ وکړي، ځکه چې پښتانه په سیمه کې د ثبات او امن ضامن دي. د افغانستان حکومت په اوسني وخت کې د پښتنو دپاره هیڅ نه کوي او څه چې کوي هغه نمایشي بڼه لري. د کرزي صاحب د حکومت څخه هیله کوو چې پښتو په بشپړ ډول په میډیا او رسنیو کې د یو اکثریت یا ډیرکي قوم د ژبې په حیث د خپلې برخې څخه برخمنه او بیرته ورته د ملي ژبې حیثیت او بڼه ورکړي. د بین المللي ټولنې څخه په ډاګه دا غوښتنه کوو چې اکثریت په افغانستان کې بېواکه نه کړي، ځکه چې د نړیوالو ملي شمېرنو له مخې پښتون په افغانستان کې د 65% څخه زیات دی او دا په حقیقت کې یو مطلق اکثریت دی. بې انصافي به په اخره کې د ترقۍ او دیموکراسۍ په تاوان تمامه شي او ښې پایلې به ونه لري. درنو عزیزانو، که سړی تازه او روانو حالاتو ته یو ځغل نظر واچوي نو د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواو کې جګړه د پښتنو په سیمو کې روانه ده. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه زموږ په کور ده، او بله خبره دا ده چې آیا دا جګړه د پښتنو جګړه ده او که نه، او که په پښتنو ورته پل شوې یوه جګړه ده. درنو ملګرو عزیزانو، دا جګړه په دروغو ولاړې یوه جګړه ده چې حقیقت یې په بشپړ ډول لا تر اوسه پورې هېچا ته پوره جوت نه دی. زه دلته همدومره ویلی شم چې دا جګړه د پښتنو جګړه نه ده، ځکه چې پښتنو په هېچا برید او حمله نه ده کړې. او بله دا چې کوم برید چې په امریکا کې په تجارتي بریدونو شوی دی، د دغه برید کوونکي ټول عرب دي او نیول شوي په دې پیښه کې هم ټول عرب دي، یو پښتون هم پکې نشته. بله مهمه خبره دا ده چې دا جګړه یو غیر قانوني او د نړیوال نورمونو ضد یوه جګړه ده. د نړیوال نورمونو اصولو مطابق په جګړه کې 2 هیوادونه داخل وي. اوس چې په افغانستان کې کومه جګړه روانه ده، دښمن یې پوره معلوم نه دی، کله القاعده وي، کله طالب وي، کله د دیموکراسي پلي کول وي او کله مخدره مواد د منځه وړل وي. اصلي خبره دا ده چې جګړه د القاعدې او CIA ترمنځ ده، خو زموږ په انګړ یا بولي جوړه کړې ده. القاعده او طالب دواړه عربي نومونه دي او دواړه ټولنې دي، هیوادونه نه دي. او دغه ټولنې د پښتنو نه دي را پیدا کړي او موند کړي، بلکې دا څوک چې نن په ضد جګړه کوي دا همدوی تولید او پروډکشن دی. او مهمه خبره خو دا ده چې القاعده خو څه په ایران نه دي چې څوک یې موندلی نه شي، خو نه غواړي چې دغه خلک مونده شي، ځکه چې په راتلونکي کې به بیا د دوی د سیاسي ګټو لپاره په کار راځي. په افغانستان کې روانه جګړه به د لرې او نږدې وخت لپاره د امریکایانو لپاره موخې او هدفونه ولري، خو تر اوسه پورې دا پوره بربنډه نه ده چې امریکایان د نږدې او یا لرې وخت لپاره په دې سیمه کې څه غواړي او د کومو موخو او هدفونو لپاره کار کوي. د مسلې د روښانتیا لپاره لاندې یو څو ټکو ته ستاسې پاملرنه غواړم. د آلمان ملي ورځپاڼې دی ټاګس سایټونګ په 4 د نومبر په حواله د امریکا د پخواني او اوسني حکومت مشوره ورکوونکي برزنسکي د یو پوښتنې په ځواب کې وایي چې د افغانستان مسله ځان له د امریکایانو پورې تړاو نه لري بلکې د اروپایانو پورې هم اړه لري، ځکه چې ناټو په بشپړ ډول په افغانستان کې ده. خو اصلي خبره دا ده چې امریکایان او ناټو په ګډه په افغانستان کې څه غواړي.
پورتنۍ ورځپاڼه د برزنسکي نه مخکې بیا پوښتنه کوي چې امریکایان په افغانستان کې څه غواړي. برزنسکي په ښکاره دا وایي چې زه تاسو ته دلته دا په ډاګه نشم ویلی چې امریکا په افغانستان کې څه غواړي. د دې معنا دا شوه چې امریکایان حقیقت پټوي او دا جګړه په دروغ روانه یوه جګړه ده چې د خپل شوم او ناولي هدف ته د رسېدو دپاره ورله وخت په وخت بېل بېل رنګ ورکوي. د دې لپاره چې مسله لږه نوره هم واضح شي، د آلمان همدغه پورتنۍ ورځپاڼې په 26 د نومبر 2008 میلادي په یو غڼه کې د جنرال مشرف نه پوښتنه کوي چې پاکستان او ISI څومره د افغانستان په جګړه کې شریک دي. مشرف وایي د ISI خپلواکي د پاکستان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یو مهم څیز دی. د دې پورته ټولو خبرو څخه داسې معلومیږي چې دا ټوله جګړه د پښتنو کور ته د دې لپاره راغلې ده چې لږکي یا اقلیتونه په افغانستان کې د ګاونډیانو بادارانو په مرسته ژوندي پاتې شي او د بلې خوا څخه پنجابیان ماماګان په راتلونکي د پاکستان د چتر لاندې ژوندي پاتې شي. نو باید پښتانه تباه شي. ولې؟ په کوم قیمت او د څه لپاره؟ د آلمان د شپیګل مجله 9 د نومبر 2009 میلادي په یوه غڼه کې یو امریکایي جنرال جیمز ایل جونز چې په افغانستان کې هم وخت تېر کړی دی وایي چې د پورتنۍ جګړې څخه زموږ هدف د القاعده ختمول دي. خو خبره دا ده چې آیا القاعده پښتانه دي او که څنګه؟ او ولې د دغو عربو د لاسه زموږ ولس په وینو کې لمبېږي؟ په دې باندې پښتنو روشنفکرانو عالمان له سوچ پکار دی. پورتنی جنرال په ډاګه دا وایي چې زموږ د پاره ستر خطر القاعده ده او نه پښتانه. آیا د پورتنیو ټکو څخه دا نه جوتېږي چې ویشل شوي پښتانه د یو ملي ګډ تشخص خاوندان نه دي او وجود یې په بشپړ ډول 2 ټوټې او بیا 3 ټوټو کې خور ورپور دی چې ګاونډیان او نړیوال دواړه پرې لوبې کوي. که چېرې د پښتون بشپړ ملي حیثیت د یو قام په حیث نن د یو واحد پښتون قوم شکل او بڼه درلودلی، نو نن به پښتانه د داخلي او بهرني دښمنانو د ناولو مخو او هدفونو ښکار نه وي. پښتانه چې په اوسني وخت کې 50 میلیونه اټکل کېږي، د نړۍ د لرغونو قومونو په قطار کې شمېرل کېږي چې یو بډای او د جرګو څخه جوړ د یو ولسوالیز سیستم څخه برخمن دي چې بنسټ یې په پښتونولۍ ولاړ دی. نن د دغه قوم بچیان ولې په خواږه خوب بیده دي او په دې نازک او حساس وخت کې د دغې دردېدلي او ځپلي قوم مرستې او ملاتړ ته لاس تر زنې ناست دي او تماشا کوي چې ولس یې څنګه د جوارو د دانو په قسم دل کېږي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. ما په تیر سیمینار کې چې د همدې کال د مای په میاشت کې دلته په کولن کې وشو، د ټولو پښتنو څخه هیله وکړه چې د پښتون قام او ولس ذمهواري په خپله د پښتنو په اوږو پرته ده. که چېرې تاسې د دغې ذمهوارۍ احساس در نه کړ او نور مو د ځان سره ملګري نه کړه، نو قوم او خلک به مو همداسې د نورو دلچسپیو قرباني لکه څنګه چې اوس ګورئ. زما پوښتنه دا ده چې زموږ پخوانیو خو موږ ته یو ځلانده تاریخ پرېښودی دی چې د ویاړنې او کارنامو ډک دی، خو موږ په خپلو بچو ته کوم تاریخ پرېږدو؟ آیا په دې باندې د ناستو پښتنو سوچ کړی دی؟ که چېرې رابیادار نه شئ، ذمهواري او مسؤلیت ته ټینګه اوږه ور نه کړئ، نو خپل راتلونکي نسلونه به مو کله هم معاف نه کړي او نتیجه او پایله به یې دا وي چې زموږ او ستاسې بچي به بیا په موږ شرمېږي. په آخره کې دا په زغرده ټولو ته وایم چې د پښتون ټاټوبې د ډېرو ځواکونو دپاره د قبر کنده وه. خبردار او بیا خبردار چې په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ناټو دپاره قبر نشي. په آخره کې د پښتنو د روان کړکېچ د حل لپاره یو څو وړاندیزونه، دا وړاندیزونه د همدې کال د مای د میاشت په سیمینار کې هم وړاندې شو. د دې لپاره چې موږ او زموږ راتلونکو سره د راتلونکي وخت یو تصویر او تصور موجود وي، دا په اصل کې د ټولو سیاسي ډلو ټپلو ذمهواري هم ده چې خپل خلک او وګړي د راتلونکي څخه خبر او د عملي لارو ښودنه ورته وکړي. موږ هم په دې ګوندي چوکاټ کې دا ذمهواري لرو چې بعضې څیزونه خپلو خلکو ته وړاندې کړو. د غمیزي د حل په تړاو وړاندیزونه، لومړی موږ د افغانستان او پاکستان له حکومتونو همدارنګه په سیمه کې د میشتو نړیوالو قوتونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې نور په سیمه کې د پښتون وژنې او ولس وژنې څخه چې په هر نوم سرته رسېږي لاس واخلي. د جګړې پر ځای د جګړې د ټولو خواو سره د سولې او سیاسي تفاهم په یو ګډ سیاسي میکانیزم کار پیل شي. دویم،
د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته د پښتون قام څخه یو باصلاحیته قومي دودیزه جرګه راوبلل شي تر څو په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمنځ د پخلاینې او سیاسي تفاهم لپاره لاره هواره کړي او د دې ترڅنګ په خپله سیمه کې د موجوده ستونزو د حل لپاره مناسبې لارې چارې ولټوي. درېیم، د افغانستان او پاکستان په حکومتونو کې هغه سیاسي او جنگي ډلې چې تر اوسه پورې په زرګونو سیاسي او ملي پښتانه مشران او ولسي وګړي په بېلابېلو نومونو وژلي، بې عزت او سپک کړي او د پښتنو نړیوالو ځواکونو ترمنځ د دښمنۍ فضا رامنځته کړې ده، د حکومتي چارو څخه وویستل شي. څلورم، په پښتنو کې له پخوا څخه موجود ټولنیز او دودیز بنسټونه چې د ډېرو سیاسي او ټولنیزو ناخوالو مخه یې نیولې وه او په وروستیو کلونو کې د بېلابېلو سیاسي او مذهبي جنګي ډلو او حکومتونو لخوا زیانمن شوي دي، موږ غوښتنه کوو چې دغه بنسټونه بېرته فعاله او تقویه شي. پنځم، زموږ پام د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته د پښتون ملت اقتصادي بېرته پاتېوالی څخه بېلابېلې جنګي ډلې د جګړې د دوام لپاره ګټه اخلي. موږ غوښتنه کوو چې نړیوال د سیمې او منطقې د ثبات په خاطر په دغه منطقه کې په اقتصادي پروژو پانګونه وکړي. همدارنګه نړیوالې مرستې پرته د دوهم لاس څخه نیغ په نیغه دغو سیمو خلکو وګړو ته ورسېږي. دلته د دې خبرې ذکر په ډاګه کوو چې نړیوال که په نږدې او یا لرې راتلونکي کې په دغه سیمه کې سوله او ثبات راوستل غواړي نو په غیر د پښتنو د فعالې ونډې د اخیستنې څخه ممکن نه دی. شپږم، زموږ په ناپوهي او بېسوادي بله لویه ستونزه ده چې په دغه سیمه کې ترې جنګي ډلې سیاسي ګټه پورته کوي. موږ غوښتنه کوو چې د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته د یو ځانګړي پروګرام او پلان مطابق د ښوونځیو او پوهنتونونو جوړول پیل شي. اووم، موږ وینو چې د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته پښتون ملت په پښتو ژبه د رسنیو، میډیا د کموالي او جګړه مارو ډلو د پراخو تبلیغاتي پروګرامونو په نتیجه کې ډېر ځوانان په ناپوهۍ او غیر شعوري ډول جګړه مارو ډلو سره یو ځای کېږي. موږ غوښتنه کوو چې د دوی د ذهنیتونو د روښانه کولو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو راډیو، تلویزیوني او لیکلې رسنیو ساحه پراخه شي. موږ د ټولو جنګي ډلو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو سوځول او رانول او همدارنګه د ټولګټو پروژو د بندولو څخه لاس واخلي. هر ډله چې دغه کار په هر نوم کوي موږ د هېواد او پښتون ملت دښمنان بلو. ملګرو خفه کېږئ به نه، 2 منټه نور د دې دپاره چې د قومي وحدت په تړاو څه وړاندیزونه موجود دي او څه سړی کولی شي. لومړی د ډیورند د کرښې په دواړو خواو کې دی د پښتنو ځوانانو د سیاسي، غیر سیاسي، کلتوري او ادبي ډلو ټپلو ترمنځ بنسټیز او عملي کارونه پیل او د وخت په تېرېدو سره ورته وده ورکړل شي. دوهم، د پښتنو لیکوالانو، شاعرانو، هنرمندانو، انځورګرانو، پوهانو او نورو ترمنځ د ګډ کار لپاره کړۍ جوړې شي او د امکان په حدودو کې دغو کړیو ته وده او پراختیا ورکړل شي. دریم، سیاسي او غیر سیاسي ګوندونه یا پارټۍ او ټولنې دي د بېلابېلو نظریو سره سره یوازې د پښتنو د ملي هویت او تشخص په بنسټ یو شریک مرکز ته راوبلل شي. پنځم، د پښتنو قومي او ولسي مشران، خانان، ملکان، روحانین او مذهبي مشران او دغه راز نور منورین دي د ولس د بنیادي ذمهوارۍ او ګټو په پام کې ساتلو سره چې د دوی هم د همدغه ولس خلک دي او په ولس کې فعال رول لوبوي، دې ته وهڅول شي چې د پښتون د ملي تشخص او هویت په مرکز نه یوازې دا چې ونډه واخلي بلکې د دغه هویت او تشخص په ټینګېدو او پیاوړي کېدو کې نه ستومانه کېدو کې هلې ځلې وکړي. شپږم، پښتو ژبې ته د یو بنیادي عنصر په توګه پاملرنه وشي. دا خبره دې بیا روښانه او څرګنده شي چې که د یو ولس څخه ژبه واخیستل شوه نو د خپل ملي تشخص داسې یو څه ترې واخیستل شو چې له هغې پرته یو ولس خپل ټول هویت او تشخص د لاسه ورکوي. هڅه دې وشي چې پښتو ژبه یو نړیوال موقف غوره کړي. په دغې کار کې دې د پوهنتونونو استادان، پښتو علمي مرکزونه، پښتو ټولنې، پښتو اکاډمي او نورې ادارې خپله ونډه جوته او ترسره کړي. اووم، پښتو ژبې ادب او کلتور ته د په ښوونځیو، راډیو، تلویزیون، اخبارونو او نورو رسنیو کې پوره برخه وغوښتل شي او دغه کار د یو ستر ملي حق په توګه بیا او په ټینګار تعقیب شي. له دې پرته د پښتو ژبې د ودې او پراختیا امکان نه لیدل کېږي. اتم،
په ښوونځیو کې په خپله مورنۍ ژبه پښتو د لومړنیو او لوړو زده کړو د منل شوو نړیوال انساني حقوق د حصول او ترلاسه کولو لپاره دې پرلهپسې عالمېدلی وشي. نهم، د پښتو ژبې او ادب لپاره دې په داخل او بهر کې په نړیواله سویه د سیمینارونو، کمرو، جرګو او غونډو بندوبست وشي او د دې نتیجې دې په ټوله نړۍ کې خپرې شي، عمل دې پرې وشي او بیا دې یو شریف مرکز په ارشیف کې سمبال شي. لسم، د مرکزي او سویلي اشیا په پراخه سیمه کې د پښتو ژبې ادب او کلتور لپاره نوې اړیکې ټینګې شي او په شریکه د پښتو ژبه ادب او کلتور هغه ځای ته ورسوي چې د مرکزي اشیا د ولسونو په ژبو کې د پښتو کوم مقام دی. 11، پښتانه ځوانان او روشنفکران به د 20مې پېړۍ په پیلامه کې د یو ژوندي او مېړني قوم په حیث په مرکزي او سویلي اشیا کې د راتلونکي وخت د ژوندي پاتې کېدو لپاره د یو نوي سیاسي پلان او پروګرام ابتکار په لاس کې واخلي. که چیرې پښتنو د وخت حساسیت در نه کړ او یوه همغږي، اتفاق، یووالی او تبلیغاتي ګډ یو مرکز یې رامنځته نه کړ، نو لکه څنګه چې 20مه پېړۍ په دوی په تیاره کې تېره شوه، نو 21مه پېړۍ به هم په دوی په تیاره کې تېره شي او دا به د یو ژوندي او مېړني قوم د رسالت پر ځای کېدل نه وي. د توجه او اورېدو او حوصلې څخه مو یوه دنیا مننه. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د پروګرام په دې ترڅ کې د فرانکفورټ د څانګې مشر، البته د پښتنو د ټولنیز ولسمشر ګوند د فرانکفورټ د څانګې مشر اقبال راته په ډېر درناوي بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا زموږ سره شریکه کړي. اقبال راته شروع کوم په هغه نامه چې مهربانه او بښونکی دی. په دې خویندو او وروڼو سلام علیکم. دا نننۍ غونډه چې جوړه شوې ده خاص کر زمونږ د ډیورند زمونږ په تقسیم په هغه وخت باندې جوړه شوې ده کوم چې په 1893 کې منځته راغله. تاسو ټولو ته پته ده چې مونږ 3-4 ځایه تقسیم شوي او رنګ رنګ تجربې په موږ باندې شوي. نو دې خلکو دې غمازو مونږ بیا هم جدا نه کړو او دا د فخر خبره ده چې نن مونږ هغه کسان کوم چې تقسیم یو بیا د یو چپ لاندې ناست یو او د یو وروڼو په شانتې او یو ځای راټول شوي. خو دلته کې صرف زه یو خواهش لرم ستاسو د ټولو نه چې پیشنهادي داسې یو ګوند دی چې په دې کې د لر او بر یو شان دی، هر چا ته حقوق حاصل دي او هر څوک د دې غړی کېدی شي چې د ملي وحدت لپاره کار وکړي. نو ولې د دې موخې نه موږ فایده اوچته نه کړو؟ ولې په دې کې ګډ کار ونه کړو؟ هر څوک چې څومره کولی شي خپل هدف ته چې په هغې کې د دې منشور مخالفت نه وي او د پښتنو د کلچر مخالفت نه وي، هر څوک کولی شي چې په دې چوکاټ کې دننه زموږ سره یو قدم، 2 قدمه، 3 قدمه مخکې لاړ شي. نو زما دا خواهش دی د ټولو ملګرو نه چې دوی خپل دا فارمونه چا چې نه دي ډک کړي هغه ډک کړي او چا چې ډک کړي هم دي د تازه کېدلو دپاره یو ځلې بیا د عین صوبې مرسته مو دغه فارم ډک کړي چې موږ ته معلوم شي چې موږ خپل غړي په رسمي توګه راټول کړو او خپل دغه ښه تنظیمي کړو او هغه کسانو ته زه هرکلی وایم چې هغه د هر ګوند د هر یو دغه نه تعلق لري چې زموږ سره یو ځای کار کوي، نه هغه ته موږ هرکلی وایو چې هغه د ملي وحدت نه د پښتو ژبې نه مخالفت نه کوي. نو زه خپلې خبرې نه اوږدوم، ګردیوال صاحب ټولې خبرې وکړې، په هغې کې هر څه هغه راټول کړي وو. ستاسو نه ډېره ډېره خوښه ده چې تاسو راغلي یئ او دلته کې د انګرېزو دروند کړی دی. یو ځلې بیا په خیر راغلی او خوشحاله اوسئ. زموږ د ویناو برخه پای ته رسیږي. زموږ د نوې غونډې وروستی ویناوال د پښتنو د ټولنیز ولسمشر ګوند د مشر لوی سلاکار ښاغلي او دروند مشر حاجي صاحب فضل الرحمن شیر ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې خبرې زموږ سره شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر محترم ورونو او قدرمنو خویندو
هر کله راشي او په خیر راغلی. زما محترم ورونو، نن چې دغه غونډه جوړه شوې ده، نو په اول کې زه د دغه کارمندانو نه ډېره مننه کوم چې دغه پښتانه ورونه یې رابللي دي او دا خدمت یې کړی دی او کار یې کړی دی. هر چا چې دا کار کړی خدای دې اجر ورکړي. زه خپله شخصا په داسې حالت کې چې ساره موږ تاسو راډیوګانو نه ګورو چې دومره مړه شولو او دغه ته بمپوس خلاصه پراس خلاصه هسې چې دا ورونه او خویندې ژوندۍ نه وه او دلته راسره ناست دي او دې اوس ملاقات کوم، خپله ډېر خوشحاله یم. زموږ په یو وطن کې داسې یو رواج و چې دا خورنړه به یې ورکړله نو د اوومې به بیا چې واده شوه د اوومې به تله، نو یو دوه ورونه به هغې نه ننګولې لاړه د پلار کور ته، بېرته چې راغلله د ورور یې ته پوښتنه وکړه چې وروره دا ننګور خو دې راغله ورته خوشحاله که نه؟ نو هغې ورته ویله چې وروره د ننګور مې یو چلۍ په ځان راوستې دا د روژې میاشت او شدو ته ډېر احتیاج یم، د ننګور نه مې چلۍ ته خوشحاله یم. زه په دې غونډو کې ستاسو لیدو ته خوشحاله یم. زما محترم ورونو، دا نن ورځ چې موږ او تاسې د دغه ډیورنډ د کرښې دا تپل شوې ده په پښتنو باندې، دا دوه مخه لري. یو خوا چې ګوري دا هېڅکله پښتنو نه ده منلې، دې باندې زرګونه پښتانه مړه دي، په دې زرګونه بندیان شوي دي او هېڅکله یې نه ده کړې. خو سره د هغې چې دغه دښمن چې را تپل شوې ده دا دغه چې دی هم کړي ده، سل کړي ده، پوره شوې ده چې نن موږ او تاسې د یووالي د ورځې په نوم باندې لمانځو. نو زما خوږو ورونو، دا ورځ چې موږ نن لمانځو د بده مرغه تاسې ګورئ چې په لاره او بره پښتنو کې څه حال روان دی او څومره بدبختي ده. نو سړی په دې شاټ سره اوږدې خبرې کوي، سړی هم ورته ډېر زیات خفګان ورځي، هم د منلو وړ نه ده چې دغه هر ورځ حالت سړی ګوري. خو زه خفه په دې یم چې همدا پښتون دی، د هغه خوا نه طالب هم ټوپک په لاس ورکوي او خپل ورور پرې وژني، او د یو بل خوا نه دا بل ورور چې امریکا دی او دا د بشر حقوق نالي چې وایي هم ټوپک پرې ورکوي او خپل ورور پرې وژني. لویه د بدبختۍ دغه ده چې پښتانه هم وژل کېږي، هم شړل کېږي، هم جنګ په دې کوي. طالب په چا کې دی نه دی، طالب هم دغه پښتنو په منطقه کې دا پروت دی، جنگ هم ادا کوي، مریض هم ادا وړي، ډوډۍ هم دا ورکوي، بېرته راځي د سر قرضه مشران یې وژني. تاسې په خدای عمل وکړئ چې په شپږ میاشتې مخکې مدازل خان نه پوښتنه وکړه، تقریبا د 1500 نفرو په اندازه د بلوچستان نه رانیولې تر باجوړه سواته پورې مشران د مېل نه اعلان. داسې به تاسو فکر وکړئ شپږ میاشتې وروسته به اوس زرو نه زیات مړی، او هغه مشران چې حساب یې کېده خلک پرې راټولېدل، د هغې شاته به خلک وو. نور ایرانو مشران داسې مړه به کشران داسې پاتې دي لکه خویندې چې کونډې شي. نن وخت کم یو د تازه دی چې غږ پورته کړي او جرګې وکړي، د یو خوا نه دا کار کوي، د بل خوا نه دا کار کوي. تاسې ګورئ چې پاس خوا کې چې زموږ تاسې نه وینو چې په افغانستان کې د یو رئیس جمهور انتخابات روان دي چې مسؤلیت یې د رئیس جمهور دی او واکداري د بل چا څه ده، د هغې انتخاب د بل چا په لاس کې دی. د افغان ووټ ته هم چا له نظر نه ورکوو چې دا کامیاب شوه یا چا ویې وړه یا چا ویې نه وړله، تر څو چې بل څوک وکې نه کړي ستا ووټ ته څوک نظر نه کوي. نو تاسو فکر وکړئ وروره، خلک په دې خبره اخته دي چې ستا د رئیس جمهور نه نیولې ستا د یو رئیس اداري او د مدیره پورې واک د بل چا دی. وزیران یې شل شوي دي، څه روس اخیستي دي، څه امریکا اخیستي دي، څه انګریزانو اخیستي دي، چې یو والي یو ولسوال یو منطقې ته ځي چې یو قمندان ټاکلی نه یو دوی پې جوړ شوي نه اوس ټول افغانستان حکومت په جوړېدو دی چې یو کم خبرې شي تا نه یو پښتون دی چې د ده ووټ بې قدره یو چا ته ورکړل کېږي. تاجک خپله برخه ورکوي به دونه وزیران به راکوې، ازبک خپله برخه ورکوي به دومره وزارت به راکوې نو ووټ در کوم. هر یو به چې بار ایښی دی، اما پښتون یې بیخي بې ودې ورکوي او کار هم ورته نه کېږي. د تعلیمي دروازې په بچو بندې شولې، تعلیم یې نشته، مکتبونه یې سوځي، مرکزونه یې سوځي،
خلک یې وژل کېږي، ښځې کونډېږي. تاسې دا حالت وګورئ. داسې وخت راځي چې تعلیم نارې وایي دا بم ما نه دی ایښی او بل هم نه ښایي. چا ایښی دی؟ په مینه بازار کې چا کېښودل؟ دا ټول ولس خلک وژني. په ټول سوات کې چا کېښودل؟ په دې نور کې چا کېښودل؟ دا ټول دوه طرفه ایښودل کېږي. او په واقع کې په دې فکر وکړئ چې دوه شیان د ورکېدو دپاره ملا تړل شوې ده، چې یو د اسلام دپاره هغه واقعي اسلام هم د منځه لاړ او هغه واقعي پښتنوال هم د منځه لاړله. لوی هدفونه د دواړو خواوو دا دي، که واقعي طالب افغان وي او مسلمان وي هم داسې کارونه نه کوي چې اوس نن د هغې په ډله کې کېږي. دا بله خوا تاسو هم ورځ په راډیو کې لیدلي، په پکتیا په یو کور ورننوځي دا راغلي مېلمانه چې دا د بشر حقوق نارې وایي چې خپل یو سړی مړ شي وایي بشر حقوق دی، او چې 300 پښتانه مړي نو بشر حقوق نه وي. هغې په کور ورننوځي، یوې ول وژلې بلې بولې، هغې نارې وایي جنازه یې راغلې. د پکتیا والي په کور په دربار کې راننسته چې ورته دې ته وګوره څه کړي دي، دلته خو نه تعلیم شته، نه القاعده شته، نه څوک شته، او کور ورننوځي وژني. نه د والي نه څوک پوښتنه کوي او نه له قومندان نه کوي، په خپل سر د شپې ځي او وژني او بیا راوړي وایي دلته خو وایي بس موږ ته اطلاع وه چې د القاعده دی. دا دواړه خوا ته ټولو افغانانو او خاصتا ټولو پښتنو ته دا یو پلمه ده چې جوړه شوې ده، هم په کوزه خوا کې هم په باره خوا کې. خو د دې لپاره اوس څه پکار دي؟ موږ او تاسو ډېر ضرورت نشته چې دې ټولو شیانو وګړېږو. څه پکار دي؟ د حاجت څه وظیفه ده؟ زما خپله شخصي نظر دا دی وروره چې زه په دې باندې همیشه ټینګار کوم، او په دې ټولنو کې چې غونډې جوړېږي، که په دې کور کې دا ورځې لمانځل کېږي، دا ښه کار دی، تاریخ دی، او ځوانان نو دې نه باید خبر شي. خو مګر زه دا نظر لرم چې هره غونډه جوړېږي بیا دوه نفرو ته داسې وخت ورکړي چې سیاسي حالت د دغه اوسنی حالت په هکله بیان کړي چې خلک د دې مشکلاتو باندې ځان خبر کړي. نو زه دا وایم چې ښه خبره دا ده چې دا اول زما نظر دا دی چې باید ټول افغانان او خاصتاً پښتانه یو شي، چې په هر ګوند کې وي، په هر نظر وي، که اخواني وي، که خلقي وي، که پچي وي، که هر سیاست شغلي وي، یو شي باید. نور د دې نه څه حل باندې راځي تاسو نه یو کېږئ. آی په باجوړ کې یو سړی مړ کېده، نو هغه وخت کې نه دا برق نه لاټرینونه وو، نو د شونټۍ رڼا به یې کوله. دا مړی د پلار په دې تورتم کې پروت و، نو چا ورته سره رڼا نشته دی چې ورته د سړي له بس کفن وګڼو، د سړی سنبال کړو او دا پروت دی. هغه ویل لږه شونډۍ شته دی خو ښې بدله مې ساتلې. هغه بل د سپیچ بیا د پلار دې مړی دی نو نوره ښه بده صحیح. نو زه دا وایم دې نه به برباد هر څه شي. موږ او تاسو غلي ناست یو، او څوک د شغلې د چین په دروازه نه ننوځي او څوک د امریکا په دروازه نه ځي. اوس هغه رسېدلی سړی دی چې د امریکا سره تماس وساتي، اوس هغه رسېدلی سړی دی چې د طالب سره د القاعده سره لاس ورسوي. او دا سړیتوب نه دی چې وره ولې به مات کېږي. که تاسې یو نه شئ، یوازینی شی یووالی دی، که یو نه شئ نو ورک کېږي به او دربدر کېږي به، همداسې حالت باندې راځي لکه دا اوس چې روان دی. ګوره دا کار ځان له باغ او ورونو نه کېږي، باغې خو سخته د لار ته ورکه ده. دا په تاسې ورونو کېږي چې قلم در سره دی، راځئ چې د ټوپک په ځای دغه پښتنو باندې غږ وکړو چې قلم ترلاسه کړي او دغه غم یې وخورو، د راډیو نه غږ وکړو، ورته به ولیکو، نشراتو کې ورته خبر ورکړو چې راځئ دا کار وکړو. که داسې ناست یې وایي چې راځئ زما بچي اسان ژوند دی، بزرګانان ناست یې ما بېغمه او څه راته مشکل نشته او قلارې بس په کال کې به یو ځل خبرې وکړم، دا نه ده پکار. دا ځای ستاسې کور دی، دا مخکې هم دې ورونو ویله چې ځای راکړی، دا ستا د ټولو افغانانو دپاره شریک کور دی. هر وخت چې غونډې کوئ راځئ، دا ستاسې ځای دی. زما محترم ورونو په دې نه کېږي ښه دا ده چې 100 کسه وي که 30 کسه وي او په میاشت کې یو وارې دا ښه مشران چې په څه په منځ کې پوهې راټول شو او د دې په هکله تدبیر ونیسو او پرېږدي وکړو چې کومه لار موږ غوره کړو او کوم شي باندې اقدام وکړو. دا به ډېره ګټوره وي چې موږ په داسې حالاتو باندې زر د زره میاشت کېږو. دا حالات ډېر تېز را روان دی. هغه یو طالب د استاد نه پوښتنه کړې وه، استاده دا حدیثونه خو ډېر دي، خو د کلو یو من مطر داسې خوله لګولې ده په موږ باندې هر ورځ نه مطر ده. تاسو ګورئ چې دې ورځې ارمان ومو که د دې ورځ باندې بده راځي. که موږ او تاسو یو نه شو، ځان ونه پېژنو او غوږ ونه کړو، بیا نړیوال راته وښیو
چې پښتون څه ګناه کړی ده، پښتون ستا په ضرر نه دی، باید پښتون سره به تماسم شي، په خبرو باندې حل کړي. په هر چا چې یو غږ باید موږ پورته کړو. زموږ هېڅ غږ د طالبانو څوک دی چې ټیکې کړه چې کمراني دی ورته کړه، دا خپل نظر وي دا باید په دې ښکاره کړو دا ټول نظرونه. دا زموږ او ستاسو وظیفه ده او دنده ده. دا حالت زموږ د هند باید پرېږدو. موږ د تاریخ به باید څه پوښتنه کوي چې تاسو ورته ښه ماړه ناست یو پټه موږ چې کله لاړ شو تاسو فکر وکړئ پېښور او افغانستان ته هغې راپور خان وایي څه کوئ تاسو په تللي وایي قلار یاران ناست وي تاسو سره د وطن څه غم دی او د خلکو څه غم دی. قسمونه ورته خورو چې وروره موږ ستاسو باندې ډېر دردېږو هره ورځ یې تلویزیونو کې ګورو وینا نه کوئ خو تاسو به یې غوږ پورته کړی دی. نو موږ دلته هېڅ هم نه کوو. واقعي خبره دا ده چې باید په دې باندې خبرې وکړو. حتمان به میاشت کېنو. زه اوس هم د دې ځوانانو نه ډېر زیات مننه کوم بیا چې دا خلک یې تاسو راټول کړي وي او دا خپل نظرونه سره ګډ کړي او په دې نه ده چې راغونډ شو یو ساعت کار مو لیده او مشاعره مو لیده او ټنګ ټکورې مو لیده او بېرته لاړ شو په کور کې کېنو. د خپل بچو زه خو زه ارام یم ته راوتی یم کاکه مې مې پاتې م راوی به سملویت دوره دا ده دا نه ده. هغه ورونه باید موږ او تاسې په ټول په ګډه د هغې سره موږ سره هر څه شته پیسې لرئ قلم لرئ ازادي لرئ هېڅ مخه نشته دی. تاسو نه کوئ نو څوک به وکړي. هغه خلک خو داسې حالت کې راغلي دي چې هر څه تېر شوي دي. هغه یو وخت کې زموږ دا متعصبان به ګرځېدل په دې جوماتونو باندې وایي 6 کلمې تېرې کړه نو هغه به دغه کول چا چې پیدا نه وي حیران به شو. په زموږ کلي د متعصب راغی یو سړی راپاڅه او 6 کلمې تېرې کړه دا مورقې ته مې ګډ وې دا ناجوړه راپاڅېدلی نور خو یې ویل یې نه چې خپله 6 کلمې زده لرلې ملا صفا چې په درو مه ووه دا مې راتمړې ته به مې ته راکړې ده هر څه یې رانه هېر کړي. نو ورونو زه تاسو دا وایم چې د هغې ورونو نه دا وایم که هغې نه هر څه هېر کړي دي ورخطا دي خو لږه ورسره ده. مرګ مې دی هر ورځ جنازې ګوري هر ورځ بم ګوري هر ورځ ژړونه بازار له چې ځي سهار هلته ښځه نه خدای په اماني اخلي یو بچی چې پوهېږي دا بېګال د روغ راسي که نه راځي هغه په داسې حال کې دی. نو هغې باید څه دي ته مې ته جوړ شي موږ او تاسو باید دا کار وکړو هغې دې ته حاضر نه دي. نو وخت مې ونیو ستاسې ډېر زیات ستاسو نه به غواړم او خدای دې وکړي چې تاسو ټول په یو خوله شئ او یو افغانان شئ او یو پښتانه شئ او د دې شخصي نظریاتو نه تېر شئ. هر چا چې کوم نظر پخوا و هغه تېر شوی دی ټول سره یو شئ. من الله توفیق. ستاسو ډېره مننه. زموږ د ویناو برخه پای ته ورسېدله. د ستر الفت صاحب په یو بند باندې د نننۍ مشاعرې پیل کوو. الفت صاحب وایي څه په لوږه څه په تنده څه په تیغ مري څه په لوږه څه په تنده څه په تیغ مري ورک شه د پښتون خواره نصیبه. د مشاعرې په پیل کې زموږ ډېر دروند پیاوړي شاعر مبارز صافي د بل نور کوم چې راشي او زموږ مشاعره په یوه دعایه باندې پیل کړي. ښاغلی مبارز صافي نظم لیکلی مناجات کوم څه چې زموږ ملګرو په ویناو کې وختل هغه په دې مناجات کې ټول راغښتل شوي دي. ایله ده چې تاسو ورته لږ ذره پام واړوئ. یا سختنه د هسکونو یا خاونده د برمونو ټول د تا په چوپړ بوخت دي یا منونکیا د لمونځونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا ته یې اورې او که یا. ځمکه ټیټه ده له سیل مې خو هسکونه یې وچت دا بې رنګه خړه خاوره په رنګونو کې لطفت له دې خړې پړې خاورې هر رنګ ژوي پنځېدلي رنګ په رنګ ونې بوټي هم پکې د ټوکېدلي پکې شته دي لا پسې هم هسېدنې پاسېدنې یو په لوړ بل په ژوره لا ختنې پرېوتنې د مرګي او د ژوند راز په رنګونو کې آغاز یا سختن د دې رازونو یا خاوند د اغازونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که نه ته یې اورې او که نه. د یوې ښځې له نسه د یوه سړي له پخته که سړي بولې سړي دي که وګړي له پنځخته
تا په ګڼو دي ویشلي پېژندنې له ارزښته په هر خیل دې جلا کړي نوم یادي د نوم په رخته هر ټبر ته دې ورکړی خپله ژبه خوږه زښته پښتانه هم پکې شماره ښه نېکمرغه ښه نېکبخته که یې سیال کړي د سیالانو هم له بخته هم له تخته یا بخونکې د نومونو جوړونکې د خیلونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که نه ته یې اورې او که نه زور زیاتی دې پنځولی سوله روغه دې منلی ورور د ورور په دښمنۍ کې زوی هم پلار دې خپل وژلی یو دې زیات په زور غښتلی بل دې زور ته غورځولی یو دې لوړ په ونه کړی بل دې ټیټ ته ګرځولی یو دې ولږې نری کړی بل مړښ دې پړسولی یو ناروغه ژوندانه کې بل دې روغ رمټ ساتلی یو دې کڼ بې زویه لوره بل ته ګڼ زوزان بخلی یا خالقه د دې کړنو د لاسونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که نه زور زیاتی چې نه کولو تا هغوی به ښه ستایلو چا چې زغم په کړلو غوره تر بري ته رسولو مینه زغم د هر وګړي د پایښت په لور د تللو هر زغمونکی شو استازی د نېکمرغه ژوند لرلو تا ښکلا د ژوند که سوله روغه جوړه د منلو سوکالي او شته سمسورتیا هم شوه د سولې په پاللو له پرون څخه تر ننه د ګانده د غم خوړلو یا خاوند د پایښتونو یا سختنه د زغمونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که نه د ټولنې وهلې تروړي د هیلو لمنې نغاړي د ابلیس فیدې راغلي هر بې وزله ولس داړي چې د پیښو مخه ډک شي یو د مینې لارښود غواړي ډېر بې نومه شهیدان شول کور او کلي پسې ژاړي لا هم سوځي په لمبو کې په هر رنګه بهانو کې چا یې غږ په غوږ وانورېد د نیامن په آستانو کې لا هر څوک تورونه وایي ډکو ډکو پیمانو کې یا نیامن د ولسونو مرستندوی د ډبرونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي که یې اورې او که یا پر وژل د حابلیانو د قابل زوزال راغلي د بابل له هسکه سوي نر ماشوم پر ځمکه ولي د نمرود د اور لمبو ته ابراهیمان د مهال بولي د فرعون لښکرې ګوره په موسی پسې ورځغلي د عیسی په لاره تلونکي پر صلیب دې ځړېدلي چې ګودا له برمه پرېوت سولې روغې پرځېدلي چیرې څوک لکه بلال د اذان پر بام ختلي یا سختن د اذانونو یا خاوند د غورځنګونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا موده وشوه پښتانه هم په بیدیا کې اواره دي د جګړو د اور له لاسه په ژړا او په ناره دي هرې خواته د دې سیمې په ټوټو اره دي بیا د تال ستره واکه په غوښتنه د چاره دي د یو ستر ولس په توګه خو په سیمه وساره دي ورته وبخه یووالی د میلیونو په شماره دي بیا یې ټول په یو مرکز کړه کوم په سیمه کې ښکاره دي یا منونکي د غوښتنو یا بخونکي د واکونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا تورې شپې دې اوږدې شوي د غم سترګې برندې شوي پلوشې د رڼاګانو د ګهیز دې ړندې شوي د دوزخ په لورې تګ رنګ په رنګ ګړندې شوي فردوس نه ښکاري په سترګو د تګ لارې بندې شوي د تور مخیو له شامته لارې کندې شوي د برۍ په لور ګامونه د هر تن د برۍ په لور ګامونه د هر تن ګړندې شوي هره هڅه په هر ګام کې د هر ژوي زندې شوي یا خاوند د ګهیزونو یا سختنه د لمرونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا مونږ غوښتونکي د یووالي هیلهمن د خپلوالي چې روان په سمه لار شو د ولس د سمونوالي په
په جرګو او مرکو کې ستر سمبول د پښتونوالي د نړۍ تر هرې برخې نومیالي په سوله والي ستا د نوم لوړه هسکه په ښکلا د مینه والي ژوند رنګین د صافي شه تر برغونو د نومیالي له ابده تر قیامته تل به ستایو ستایلوالي یا څښتنه د حشرونو یا خاوند په قیامتونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا یا څښتنه د اسپونو یا خاوند د درمونو ټول د تا په چوپړ بوختي یا منونکي د لمونځونو زړه مې بیا په چیغو ژاړي بیا له تا نه مرسته غواړي ته یې اورې او که یا د مشاعرې په دې ترڅ کې ډېرې درنې او پتمنې خور آغلې مېرمن اوږۍ باوري ته بل ډول کوم چې راشي او خپل شعر وړاندې کړي. زه هم خپل سلامونه تاسو ټولو خویندو او خپلو درنو خورونو ته وړاندې کوم. زما د دې شعر عنوان دی پښتنه مور. وایي لور یم د ملالۍ د نازو انا د کور یمه زه پښتنه مور یمه زه پښتنه مور یمه. چا چې د دې خاورې او وطن تاریخ لوستلی وي ډېر که نه وي لږ په دې اړه پوهېدلی وي دا چې بندیوانه یا په کور یا په کور یمه زه پښتنه مور یمه زه پښتنه مور یمه. ښځو د جفا څپېړو مخ باندې خوړلي دي کلي نارواوې په سر سینه زغملي دي. نن هم د پرون په دود نیولې په سر اور یمه زه پښتنه مور یمه زه پښتنه مور یمه. ما چې نومیاولي او ننګیالي بچیان روزلي دي داسې لوی کسان چې په نوم مې تاریخ ویاړلی دی. ویاړم چې د دغو نومیاوړو مور او خور یمه زه پښتنه مور یمه زه پښتنه مور یمه. خدایه ښایسته مې په تعلیم باندې بچیان کړې ټول لږ په خپلو خویندو خپلو میندو مهربان کړې ټول. څو به د نړۍ د نورې ښځو د پیغور یمه زه پښتنه مور یمه زه پښتنه مور یمه. مونږ په هر مشکل کې نارینه ته لاس ورکړی دی پړی مو د ژوند په اوږو سم ورسره وړی دی. داسې له تعلیمه نن بې برخې په کوم تور یمه زه پښتنه مور یمه زه پښتنه مور یمه. نران کلغلیم سره جرګې ته وردانګلي دي موږ یې تر شا کارتوس او یا خواړه وررسولي دي. زه د ملالۍ ټپه ښکلې د تنګ ټکور یمه او زه پښتنه مور یمه زه پښتنه مور یمه. ما نه نن غوښتنه د زمان او د پیړۍ دا ده ما نه هم زمان هیله د ژوند او د نړۍ دا ده. څو به له ناخواړو زه باوري په شر او شور یمه زه پښتنه مور یمه زه پښتنه مور یمه. مننه. د مشاعرې په دې ترڅ کې ښاغلي نوید یوسفزي ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر واوري. زما د نظم عنوان دی پښتون زلمی. زه د ایمان او د ابدال نسې یم زه د هډوکو د خوشحال نسې یم توره قلم راته میراث پاتې دی د هغه مرد پښتون ننګیال نسې یم. دا سور نشان د وینو سرو وګورې دا سور نشان د وینو سرو وګورې تاریخ د لمونږ د شاه زلمو وګورې. هلته پنجاب په پنجابۍ یو شو ټول بلوچیان په بلوچۍ یو شو واړه قامونه په سیالۍ یو شو بیا پښتانه څنګه تاله خواره دي دوی لا تر اوسه هم په خوب وده دي. زما د کام خورو ورو پښتنو زړو زړو وړو وړو پښتنو کار ته خورې ګوتې او جنګ ته څوک شي یلې ونو پښتنو. د وخت سیلاب ګورې په مخه مو وړي توره د لاس قرآن له طرفه مو وړي. د انګریزانو د توپونو مخکې د سامراجانو د ظلمونو مخکې زرې ماتې پختې د
چاوي د استبداد د ګزارونو مخکې هغې روحونو ته خدمات پیش کړې د خپلې وینې مشوغات پیش کړې. راځئ چې سره شو د عزت په جذبه، راځئ چې سره شو د غیرت په جذبه، راځئ چې کینو مرکه شو سره د پښتون کام د قومیت په جذبه. نوم مې رفیق د کام وقار ګټم، خپل مشران به په دې وار ګټم، د غلامۍ زندګي نشم کوي په خپله خاوره خپل اختیار ګټم. ګټم خپل کور ګټم خپل شکور ګټم، ګټم خپل کور ګټم خپل شکور ګټم، او ګنې ژوند نه کوم ګور ګټم. والسلام. د ساحل صاحب یو ښکلي بند باندې زموږ خوږ تکړه باجرأته او ځوان شاعر آریان مصطفی آریان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر موږ ته وړاندې کړي. ساحل صاحب وایي منورین خو یا کتاب خوري یا کتاب وخواړه، منورین خو یا کتاب خوري یا کتاب وخواړه، پښتو ژوندی د په هغو چې کتاب نه پېژني. زه په اول کې صرف یو سړي تاسو ته وایم چې ساده ځیګر مې خپلوي په وینو، ساده ځیګر مې خپلوي په وینو، ستا پې کاږه واږه باڼه پوهېږي، خدای خو دې پوه په دې معنا که لکه چې په پښتو همدا پښتانه پوهېږي. او شعر دی وایي چې زوړ شلم خو افسوس چې ارمانونه هم زاړه شلو، زوړ شم خو افسوس چې ارمانونه هم زاړه شلو، اوس په ځان خبر شم چې پښتو رانه پښتو غواړي. ښه په مشغوله ټوله شپه سبا شوله، ګورې لیونۍ چې سپینه خوله ترېنه په تلو غواړي، پرېږدې چې ریښې دې پرېوځي د سینې په سر، آبه څه ګرېوان وي چې ښکلا له لیونو غواړي. ما خو یې باڼه یو ځیګر ته رابللي وو، ما خو یې باڼه یو ځیګر ته رابللي وو، توی شول پرې هر خوانه نور لښکر یو په څو غواړي. لاس مو وروړه غوږ ته دا زه نه ژاړم په څنګ مه شه، دا ماشومه مینه ده چې مینه په سلګو غواړي. تورې خوړې زما وهي ډغرې شرق او غرب سره، زار له داسې ننګه چې ګزار یې په لیمو غواړي. پرېږدئ دا قامت چې د تورغر په څوکو وخوځي، پرېږدئ دا قامت چې د تورغر په څوکو وخوځي، څوک چې رود نیل نه اباسین لا په څپو غواړي. ماتې ککرۍ شه څنګه خوبړي آشوګر نه دي، غاړه هسکه وړی نه شي خود سر تر ځنګلو غواړي. ځینې زی لږې راپاڅوئ د عیش له بسترو ځینې، یوه بله لیلا اوس د ملا په تاویزو غواړي. هغوی چې ګوارو کې له پټانه ویرېدلي دي، دومره بې شرمله نه یم چې باج له پښتنو غواړي. هر یوه سلګۍ مې سندریزه شوه ټپې وایي، سن له تورستونو دا اتن له شازلمو غواړي. دی د حادثو کور کې کوربه دی، څه مېلمه نه دی، څه ساده آریان دی، اجازت خپل د راتلو غواړي. وسلام. د مشاعرې په دې ترڅ کې ښاغلي مطیع الله رنفي ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر موږ ته ووایي. د لوی او بخښونکي خدای په نامه ډېرو درنو حاضرینو، زه هم په ډېر درنښت سره ستاسو په حضور کې خپل درانه او د مینې سلامونه وړاندې کوم. وایي قطرې وینې له زړګي نه مې بهېږي، په دې راز باندې مې یو الله پوهېږي. بد حالت په پښتنو باندې راغلی، سرې ګولۍ پرې د هر خوا نه راورېږي. د پښتون کور اوس میدان د کربلا دی، لوی واړه پکې د یوې مخې قتلېږي. دا یو لنډ نظم دی دوستانو، دا مې توانه چې عزیزان باندې په غوسه کړي چې وخت یې ونیسم. وایي زمونږ په نوم دی خو د بل کلی دی، اوس پکې واک او زور د بل چلیږي. مونږ تشکالبود او خالي ګرځو پکې، اوس پکې زور او شور د بل چلیږي.
ا د خاپوړو کلی وران دی دلته هغه کوڅې اوس د لیدلو نه دي چې مو اروا پکې تازه تازه وه اوس نو هغه د اوسېدلو نه دي خلک بدل هر څه بدل ښکاري دلته حالونه د ویلو نه دي دلته سپرلی تیر شوی د خزان دور دی سیلۍ وهلي ګلان نور د غوړېدلو نه دي دلته رڼا ورکه تورتم راغلی په ټوله سیمه کې ماتم راغلی زموږ سوچونو ته زندۍ اچوي زموږ سوچونو ته زندۍ اچوي اوس نو په منګه شومه دم راغلی دلته د اوښکو نه څپه او سمندر جوړ دی دلته تیاره او اوس محشر جوړ دی اوس د دوستانو قافلې نه راځي دلته د وینو سور ګودر جوړ دی دلته ماښام دی زږېدلی مازدیګر نشته د ښکلو پیغلو دیدنونه او ګودر نشته دلته ځوانان لکه ګلان چې په خزان رژېږي دلته خوښي د مروره او اختر نشته اوس د غمونو ماښامونو ټول محل نیولی اوس د غمونو ماښامونو ټول محل نیولی شپه لا اوږدېږي او سحر نشته دلته د تیلو بیه وینه ټاکي دلته په تیلو تلل کېږي وینه دلته خبرې د ګازونو کېږي دلته لوټېږي زموږ ټول کانونه دلته خبرې د ډالرو د سر خو تالا کېږي د غریب کورونه دلته په تله کې پیسې پرتې دي پرې تلل کېږي د ولس سرونه دلته انسان خو څه قیمت نه لري دلته په دار باندې زړېږي مینه افغانان ګوره د یو بل نه بېزار دلته ژوندون په جاسوسو کېږي که څوک کوي دلته د حق خبره ګمان پرې زر د لیونو کېږي د پاچاهي دلته د څو کسانو د کورنیو بېګانه تاجرانو اختیار مو ټول دی د پردو په لاس کې چې وینې څښي د بېچاره خوارانو اوس په افغان باندې بلا جوړه ده په شاوخوا کې غوغا جوړه ده دلته سلګونه جنازې دي پورته په ټوله سیمه کربلا جوړه ده د توجه نه مو ډېره مننه السلام علیکم زموږ د نننۍ ورځې د عنوان یا سرلیک په اړوند باندې زموږ سره ډېرو سیاسي ګوندونو ټولنو خپل ملاتړ اعلان کړی د ټولو هغه لوستل او یا نوم یادول بل ته ډېر ګران وي ځکه زموږ د ویناو دغه برخه هم ډېر ژر انشاءالله پای ته رسېږي نو د دغه جملې نه د پښتنو د لوی مشر خان محمد افضل خان پیغام دی چې ښاغلی نصیر ستوری به موږ ته واورئ او بخونکي خدای پناه د پښتون قومي وحدت ستر لارښود او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ښاغلي خان لالا محمد افضل خان پیغام بسم الله الرحمن الرحیم په جرمني کې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند لخوا د پښتنو د یووالي د ورځې په دې غونډه کې راټول شوي خویندو او ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عزتمندو خویندو ورونو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده پښتون قوم اول یو قوم و خو چې کله غاصب زمون خاورې ته راغی او په 1893 کال یې پښتون قوم په څلورو برخو کې تقسیم کړ نو هغه قوم بیا قوم پاتې نه شو موږ یو بدن ته هغه بدن ویلی شو او موږ یو بدن ته هغه یو فرد ویلی شو چې لاسونه پښې سترګې سر ولري نو موږ یوازې لاسونو پښو او یا بدن نور غړي ته مکمل انسان نشو ویلی چې همدا حال د پښتون دی چې د 1893 کال راهیسې ټوټې پروت دی او تر هغه پورې چې دا ټول یو ځای شوي نه وي نو دا یو قوم نشي جوړېدلی موږ که هر څو کارنامې وکړو نو دا به د یو فرد کارنامې وي ګټې فرد نشي کولی ګټې قام کوي موږ چې تاریخ ته وګورو نو پښتنو په خپل تاریخ کې هیڅ پردی غاصب یا بلبل قوت په خپله خاوره کې نه دی پرېښودی او له خپلې خاورې یې شړلی دی کله چې پښتنو د انګریزانو
14,440 پوځیان قتل کړل او یوازې برایډن یې ژوندی ور ولېږه چې انګریزانو ته پیغام یوسي چې بیا د پښتنو سیمې ته رانشي. همداراز مغولو هم 100 کاله کوښښ کړی چې دا خاوره تقسیم کړي، خو په آخر کې انګریزانو په 4 حصو کې دا خاوره تقسیم کړه. افغانستان، قبایل، برټش بلوچستان او سرحد. نو له همدې امله د 1893 کال راهیسې دا قانون ژوندی پاتې نه دی. عزتمندو، حالات هله بدلېږي چې کله سړی خپل حالات بدلول غواړي. د دویم عالمي جنګ نه وروسته غاصب د جرمن قوم هم تقسیم کړی و. نو جرمن قوم کې احساس و، دوی 45 کاله پس خپل قومي وحدت حاصل کړ. نو همداراز دا د هر پښتون وظیفه او فرضیه ده چې د قومي وحدت د احساس د راژوندي کولو لپاره کار وکړي، تر څو چې لر او بر پښتانه یو ځای شوي نه وي او یو قومي تشخص یې نه وي پیدا کړی. تر هغې پورې به نه لر او نه بر پښتون د عزت مقام موندی شي. په درناوي، محمد افضل خان. ما ته مخکې یو کوزې خوا پښتنو خبرې یو چیټۍ راته راغله، اوس نه پوهېږم چې زموږ خور دی او که ورور ده، ناصر جلال په نوم باندې ډېر راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم د جلال ناصر. زما د شعر نوم د ښکلې پښتو. پښتو د پښتنو ژبه ده، پښتو د مېړنو ژبه ده، پښتو د ننګیالو ژبه ده، پښتو د توریالو ژبه ده، پښتو د شملو ژبه ده، پښتو د کامو ژبه ده، پښتو د جرګو ژبه ده. پښتو په غره کې غوان کړي، شپون په پښتو غږېږي، پښتو یې بر کې غوان کړي، بلبل پښتو چغېږي، زه یم پتنګه پښتو، پښتو زما معشوقه، ژوندۍ دې وي پښتو. جلال جان ناصر نه ډېره مننه او زه دې بخښنه غواړم چې زه په دې نه وم پوه شوی، که نه ما به ډېره ستاینه کړې وې. کور دې ودان او پښتني احساس دې همیشه ژوندی اوسه. په دې ترڅ کې ښاغلي او پیاوړي منلي شاعر یار صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل یو شعر موږ ته وړاندې کړي. درنو خویندو او عزتمنو حاضرینو، په دې تودو خبرو کې ټولې خبرې زه تاییدوم چې د مشرانو وکړې. ډېرې ښې خبرې وې، علمي خبرې وې او د وخت خبرې وې. خو په تودو وړاندیزونو کې یو تود وړاندیز د حاجي صاحب فضل الرحمن د خبرو په لړ کې ماته راغی، هغه دا دی چې ډېرې ستونزې د پښتنو په وړاندې پرتې دي، خو یوه دا ده چې کوزه خوا ډېر افغانان نیول کېږي، د عیسی د خوا نه هغه جیلونو ته کش کېږي، په زندانونو کې اچول کېږي. د دغه خبرې یو څه تپوس کول پکار دي ناستو کسانو د دغه حال نه. او هغه زموږ پښتانه چې کوزه خوا خو دغه مشران پښتانه خو اوس په حکومت کې دي، هلته دي، خو د هغوی د سوري لاندې زموږ افغانان نیول کېږي او جیلونو ته ټېرول کېږي. د دغه خبرې یو پوښتنه کول پکار دي. مننه. او دا یو لړ شعر چې ما په انټرنیټ باندې او انګلستان کې یو ټولنه چې هغه مشاعره جوړه کړې ده د حمزه بابا د یو بیت په وړاندې باندې. نو بیګانو دغه شعر ولیکه، هغو ته مې ولیکه او زه دغه شعر وایم. د دې غونډې لپاره بل کوم خاص شعر نه لرم. حمزه بابا وایي چې نن چې اشنا راته یادېږي د اختر مخه ده او زړه ته د ډېرو حوادثو د لښکر مخه ده. زه وایم چې غشي له هرې خوا ورېږي، خیر کړي څنګه به شي، د هر افغان په کاله پېښه څه د شرخ مخه ده. ته د توبې او سجدې ټولې کعبې ته کوه، زما کعبه جانانه ستا د کاله ور مخه ده. زه د حالاتو دې نادودو ته یم فکر وړی او په تورو لړو کې پرته د پېښور مخه ده چې دا پردي رارویان څنګه په دې لاره راځي
چې دا پردي لارویان څنګه په دې لاره راځي، دا خو زموږ د کلیجونو د ګودر مخه ده. مخ په حجاب پلسترګور قاتلان بیا راغلي، مخ په حجاب پلسترګور قاتلان بیا راغلي. څوک خپلني درته لګیا کړي د نظر مخه ده، او کډي باریږي له اسمانه تندرونه اوري، کډي باریږي له اسمانه تندرونه اوري. په خوړو دوړو کې په خوړو دوړو خړه پړه د خیبر مخه ده. زمون په کور د غمغدۍ را لګېدلې یاره، زمون په کور د غمغدۍ را لګېدلې یاره. په وینو سره د پښتونخوا د لر او بر مخه ده. مننه. زموږ د مشاعرې لومړی وروستی شاعر ښاغلی نسیم ستوری دی. ښاغلي نسیم ستوري ته بلنه وکړم چې راشي او زموږ د مشاعرې آخري شعر واورئ. د شعر څخه مخکې یوه څلوري ده. دا نن چې خوشحالي ده د اغیار په زړه کې غم دی، دا نن چې خوشحالي ده د اغیار په زړه کې غم دی. رڼا بڼې ډېرې دي او په سترګو یې تورتم دی. دا زړونه نسیم ستوریا چې یو بل ته غاړې ودي، دا ورځ نو د یووالي د پښتون زړګي ملهم دی. د شعر سر لیک دی د یووالي ورځ، د زړونو د پیوند د خوشحالتیا ورځ راغلي، د زړونو د پیوند د خوشحالتیا ورځ راغلي. دی پاک واقعدو ته د سبا ورځ راغلي. احساس د ژوندی شوی د قسمت بسرې ناسي، احساس د ژوندی شوی د قسمت بسرې ناسي. پښتون ستا کالو ته د رڼا ورځ راغلي. فکرونه اوس دیوي دي بیدارتوب یې نوښت ګرځي، فکرونه اوس دیوي دي بیدارتوب یې نوښت ګرځي. وحدت د پښتنو دی د معنا ورځ راغلي. بوډا زړه د ځوان شوی خیال او فکر یې مستی کړي، بوډا زړه د ځوان شوی خیال او فکر یې مستی کړي. ستومانه ژوند په تېښته د حیا ورځ راغلي. ژوندون د اتفاق په ګریوانه باندې سمسور شو، ژوندون د اتفاق په ګریوانه باندې سمسور شو. کاروان د ژوند سبا ته په رښتیا ورځ راغلي. ډګر د خامنۍ ته نوی هار د محبت شو، ډګر د خامنۍ ته نوی هار د محبت شو. د سوچ هرې نارې ته د ښکلا ورځ راغلي. دې پېغلو ویلو حسن چې یو بل ته غاړه ورکړه، دې پېغلو ویلو حسن چې یو بل ته غاړه ورکړه. دیدن د ارمانونو د وفا ورځ راغلي. ښایست خپل تنابونه په محفل باندې خواره کړل، ښایست خپل تنابونه په محفل باندې خواره کړو. وفا د رنګینو ته په خندا ورځ راغلي. د وصل هر نظر ته قافلې په سیالۍ راغلي، د وصل هر نظر ته قافلې په سیالۍ راغلي. ټغر د احمد شاه ته یو ځل بیا ورځ راغلي. دې مستو ولولو ته یې شمله هسکه په سر کړه، دې مستو ولولو ته یې شمله هسکه په سر کړه. د ځوانو جذبو شور ته د ځلا ورځ راغلي. اغیار تک په ذهن کې پوښتنه شي راپورته، اغیار تک په ذهن کې پوښتنه شي راپورته. د ذهن د رڼا د هوښیارتیا ورځ راغلي. مین چې په لیلا وي وسې غېږه کې لوبېږه، مین چې په لیلا وي وسې غېږه کې لوبېږه. نسیم ستوري ته وایه دا هم ستا ورځ راغلي. مننه.